بسم الله الرحمن الرحيم. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. سميع الله دی، زه د جامعه اسلامیه متخصص یم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې د ټپ څخه وینه راپورته سوله، تر ټپ تر سر زیاته سوله، خو ونه بهیده، اودس ماتېږي که نه؟ الف تا بتوفیق الله تعالی. محترم دې په جواب کې باید دا ووایو چې دلته اختلاف د امام ابو یوسف صاحب او د امام احمد صاحب دی. امام ابو یوسف صاحب وایي چې اودس نه ماتېږي. په موحد کې د امام ابو یوسف صاحب د قول سره هو الصحیح راغلی دی. امام احمد صاحب وایي چې اودس ماتېږي. په درايه کې د امام احمد صاحب د قول سره هو الاصح راغلی دی. نو دلته اوس د صحیح او د اصح مقابله سره رااله. موږ فتوا چې هغه پر صحیح باندې کوو په قانون د رسم مفتي، ځکه موږ په قانون په رسم مفتي کې ویلي دي چې د اصح او د صحیح مقابله سره راسي. شپږ صورتونه دي، په 5 صورتو کې پر اصح باندې فتوا ده، په شپږم صورت کې پر صحیح باندې فتوا ده. اول صورت دا دی که چیرې و امام دغه دوه قوله کړي وو، د یو سره اصح ویلي وو، د بل سره صحیح ویلي وو، فتوا یې پر اصح باندې ده. دوم صورت دا دی چې دوه امامانو صحیح ویلي، دریم امام را ولاړ سي د یو قول سره اصح ووایي، فتوا بیا پر اصح ده. دریم صورت دا دی که چیرې و امام درې قولونه کړي وو، د یو سره اصح ویلي وو، د بل سره صحیح ویلي وو، د بل سره هېڅ شی نه ویلي، فتوا چې ده دلته بیا پر اصح ده. څلورم صورت دا دی چې د اصح قایل سي هغه د لوړې مرتبې والا لکه علامه فتح القدیر، او د صحیح قایل سي هغه د کښتې مرتبې والا لکه د هدایه ملا صاحب، دلته بیا فتوا پر اصح ده. پنځم صورت دا دی چې د اصح سره ترجیح التزامي راغلی، ظاهري روایت یا متون یې، دلته بیا پر اصح باندې فتوا ده. شپږم صورت دا دی چې پر صحیح باندې فتوا ده، خو درې شرطونه غواړي. اول شرط دا دی چې په د دوو مجتهدینو سره به یې، د دوو امامانو سره به یې، د دوو کتابو کې به یې، او د اصح سره د صحیح سره به دغه ترجیح التزامي نه راغلی، چې ظاهري روایت یا متون دی، که د صحیح سره راغلی که نه راغلی. دومره استفتاء دا سوې ده که چیرې دغه په بیت المال کې پیسې نه ولې، د جلخانې پیسې دا رقم اوس د مدعي علیه دعوه وکړه د دوی حضور پیسې دا پر چا باندې دي؟ نو دغه دلته چې دي دوه قولونه راغلي دي. اول قول دا راغلی دی چې دا پیسې چې دي دا پر مدعي علیه باندې دي، دا په قضا الخانیه کې د دې سره صحیح راغلی دی. دوم قول دا دی چې یا دا پیسې چې دي دا پر مدعي باندې دي، دا په قضا البزازیه کې د دې سره هو الاصح راغلی دی. نو دلته بیا د صحیح او د اصح مقابله سره رااله، فتوا چې ده هغه پر صحیح باندې ده، ځکه په قانون د رسم مفتي باندې موږ په رسم مفتي کې ویلي دي چې د اصح او د صحیح چې دي هغه شپږ صورتونه دي. اول صورت دا دی، پنځه دا په اصح باندې فتوا ده. اول صورت دا دی که چیرې د یو امام دوه قولونه ویلي وو، د یو سره اصح ویلي وو، د بل سره صحیح ویلي، فتوا پر اصح ده. دوم دا دی چې دوه امامانو صحیح ویلي، درې دغه امام یې رانقل کړي، د یو سره اصح ووایي، فتوا بیا پر اصح ده. د دریم صورت دا دی چې یو امام درې قولونه کړي، د یو سره اصح ویلي، د بل سره صحیح ویلي، د بل سره هېڅ شی نه ویلي، فتوا پر اصح ده. څلورم صورت دا دی چې د اصح قایل د لوړې مرتبې والا لکه علامه فتح القدیر، او د صحیح قایل چې هغه د کښتې مرتبې والا لکه د هدایه ملا صاحب. پنځم صورت دا دی چې د اصح سره ترجیح التزامي راغلی، ظاهري روایت یا متون، بیا فتوا پر اصح ده. شپږم صورت دا دی چې پر صحیح باندې فتوا ده، خو درې شرطونه غواړي. په دوه کتابو کې به د دوه مجتهدینو سره به او دغه سره د صحیح سره به دغه ظاهري روایت، د اصح سره به ظاهري روایت او متون نه راغلي، که د صحیح سره راغلي که نه. دا رد المحتار دغه پنځم جلد یو دېرشمه صفحه، او هغه بل چې ولو دغه جلد نمبر اول ولو دغه سلمه صفحه. والله سبحانه